سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي واجب القدر حضرات علماء کرام وحجاج عظام او د ډیرو لرو علاقونا ایبٹ آباد اٹکنا کوهاټنا اصحاب بابانا پېښور چارسدیل او د خواوشا علاقې اوسیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معززو درې جمعې زموږ استاد سے مینس کې جداواله او داسې یو سفر چې ابتدائی خوشحالی وي انتہائی هغه بیا هغه چاته پته لګي چې په چا هغه درد تیریږي شکریا ادا کوو د ټول هغه مسافرو چې هغوی د مبارک او معظم ملک سعودی عرب په تمامو خارونو کې اطرافو کې اولا د هغې مسافرو شکریا ادا کوو چې هغوی تعلق د سعودی عرب سره او ثانیاً د هغه مسافرو چې د ټولو ملکونو نه یې موږ سره رابطه کړې وه د چا په وجه چې دا رابطه جوړه شوه او دنیا ګډ ګډ ته د امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت یو نوې گلشن پرانستلی شوی نو د هغې ملګرو چې د چا په دې کې عظیمه قرباني ورکړې الله دې د دې اشاعت کوونکو ته او د دې بیاناتو رسونکو ته د دواړو جهانو خوشحالي نصیبه وګرځوي یقینا د مسافرو د محبت مظاهره چې موږ سره یې څومره وکړه هغه ځکه چې ما هغوی سره وعده کړې وه چې انشاءالله شکریه به مو د قام د وړاندې په جامعه محمدیه زنګل نهر کوهاټ روډ باندې چې زمونږ کومه جامعه ده انشاءالله په منبر باندې به ستا شکریه ادا کوو آدم ور سره کړې وه معززو مسافر په دې وجه ستایو چې هغوی سره د دومره سفر او تکلیفونو داسې ورځ او ګنټه حتی تر دې چې په یو ورځ باندې تقریبا 450 پورې رابطه مسافرو خوشا وکړه نو بیا ما موبایل بند کو ځکه چې زه د خپل کار نم نور وتلم یو عاشق هغه رابطه وکړه چې مولوي صاحب مونږه زمونږ کفیل درخواست دا دی چې تا مونږ ریاض ته راولو او خیر د یوې شپې دپاره جاز کې به دې راولو جاز کې به دې واپس رخصت کو ما ویل داسې چل دی چې الله دې ستاسې او ستا د کفیل او د ټولې عملي عزتونه نصیب کړي
کومال اوس د په داسې سفر راغلم چې ډېر لنډ سفر دی. الله مو دې اوږد سفر د حرمینو نصیب کړي ان شاء الله. څه دمام نه مرګرو رابطه کړې وه، قسیم نه مرګرو رابطه کړې وه، د نورو مضافاتو نه. نو الله دې د ټولو مرګرو په ژوند کې خیر او برکت واچي. څه ملګري طائف نه راغلل، هغوی سره زمونږ د یمن یو عاشق راغلی و، دومره خوشحاله و، قسم دی چې مالک ما د یمن والا سره ټول عمر تیر کړی. نو هلکه مال یو خو زما او ستا په ژبه باندې سره پوهېدلم ګران کار دی. هغه دومره د محبت اظهار وکړو چې درته ویلی نه شم. به هر حال مونږ سره چې د چا تعلق دی رونو، زه یوه خبره بار بار کوم او کثرت سره کوم او د ایمان سره کوم. ریاض الجنت شریف کې ډېر الله دې زمونږ استاد سي هر وخت سجده هلته نصیب کړي. نو ما چې کله دعا کوله نو ما به زیاتر تاسې یادولی چې خدایا بلا جماعتونه دي، مساجد دي، مدارس دي او بزرگان دین، لوی لوی علما او مشایخ، هغوی دوی بیا مونږ ته راشي او هغه ښه مساجد او بیا مونږ ته چې راځي نو او چې یو سړی د بټ آباد نه راځي او چارسدې نه راځي او د کوهاټ نه راځي، مردان او چارسدې نه راځي، نو به خامخا ورځ قربانۍ، نو ورځم قربانۍ، مالم قربانۍ. او د هر چا غریبي ده. مونږ یو ملګری دی هغه د چارسدې نه راځي، د خدای تعالی غریب دی. مور یې هسپتال کې وه او رابطه به یې را سره وکړه چې مولوي صاحب ډېر ارمان مې دی د مور خدمت ته مې سونډي شګندر غلی به وی. نو هغه نن جمعه بیا هم راغلی. به هر حال زمونږ استاد دا تعلق دا د الله رب العالمین د دین په بنا باندې جوړ دی او ټولو وایي الحمدلله. او عزیزانو د دنیا یو تعلق دی تعلق ته نه رسیږي.